درنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ. دا ویډیو د هر څه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې ښځې او ماشومان یې مګورئ. یوه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زما خاوند کله بهر ملک ته لاړو نو ډېره موده هغه وطن ته نه راتلو، نو بیا ما داسې بدکاري شروع کړه. هغې خپلې خبرې هم شریکې کړي دي. د دې وخت د ځوانانو دپاره او د پیغلو دپاره یو عبرت هم شریک کړی دی. تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو سره دغه ویډیو هم شریکه کړو. دغه ښځه په خپلو خبرو کې وایي چې زه مې په خاوند ډېر زیاته ګرانوم. زموږ ډېر په مینه واده شوی و، خو وایي چې 6 میاشتې زموږ د واده شوی وې چې خاوند مې بهر ملک ته لاړو، او کله چې هغه بهر ته لاړو نو د هغه مسافري دومره اوږده شوله چې پوره د 8 کلونو هم زیاته شوله. دا ښځه وایي چې زه هم ځوان وم، ځکه چې 6 میاشتې د واده په کور کې تېرې کړې. بیا د هغې نه پس چې لاړو نو په 11 میاشت باندې وایي چې زما یوه لور پیدا شوله چې بیا د هغې نه پس د ده هېڅ پته نه لګېده او 8 کاله د بهر تېر کړل. وایي چې اخر زه به کله کله بازار ته هم تلم، ما به سودا هم اخیسته چې هلته مې وایي یو دکاندار سره ګپ شپ جوړ شو، هغه به راته ارزان سیزان هم راکول او اخره کې خبره تر دې حده راورسېده چې مفت به یې راته سودا راکوله. دا ښځه وایي چې هغې سره زما یو قسم یاري جوړه شوله، ما به هغه سره رابطه کوله او خپل شهوت به مې په هغه سړولو. نو څومره د افسوس خبره ده نن سبا که ځینې خلک دې ته سوچ وکړي چې که ښځه یوازې پرېښودل شي نو په هغې څومره سختې تېرېږي. په کار ده چې 4 میاشتې مسافري وشي او 4 میاشتې مسافرۍ نه پس کور ته راشي. که داسې نه وي نو ضرور بیا ښځه داسې غلط او ناروا کارونو ته مخه کوي چې د هغې مخنیوی کول بیا ډېر زیات ګران وي. د داسې خلکو دپاره تاسو هم خپل پیغام راسره شریک کړئ، دا کوم چې مسافر دي او 8 کاله او 10 کاله په بهر ملکونو کې تېروي، ځکه چې دغه ښځه وایي چې په داسې خبرو کولو سره به او د داسې خلکو د نظر اخیستلو سره به زما زړه ته سکون هم میلاو شي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. ضرور در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.